ته په خزم دا چڼې واچو راشي چې په دواګانو رسخت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده جماعت تم چې هین هین استاد راشي نو او چڼیا ته په خزم دا چڼې واچو جماعت ته جرجه چڼیا دا پوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جماعت ولې ګنده دی په تاسو تندر پریوته دی خو ته صفا کا کنه تاسو په ګرنیټ لګېدلې جماعت ترانه نه وځي او خیرونو جارو راوالو جاروي کا کنه په خوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل خزي ګرځولي اوس ګیرې والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل رو کې ښځې تمام ښي چې دا دی ستاسو دشمن نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مې ورکې ګیرو والا دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ کې ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله را دماغ او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړې هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس خان را کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعدیرات پاکستان د دفعې خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي یې حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پیونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د بله ورځ راسې دا ډاکي دا ده نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي
هغه ته سټوډنټ وای کنه. د لارډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی. او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی. دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي. زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش. چې راپاسي صدر بش په ملاو ټپه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم. تاسو به وګورئ د بش انجام. دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوي بوی. ولې لکه وې تا په فوټپاث ګاډې روان کړي او زنانه نشي تېرېدی. دغه زنانه په تاسو ډېرې وجاړه. امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه. دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تېرېدی. 60% به الیکشن ښځې کوي. 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به ښځو له ګرځئ چې دا زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده. 60% دا به در سره ښځې. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته لکه الیکشن شوق ولې نه کوي. مالې مفتی صاحب په آرام کېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود. ما ته بس په آرام کېنه توبه م ده. لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انتشا جی انستے کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی. دیکھو گورے سوچ چې کمزوری او خزې نشوې پاس کولې نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غولانځورې پاتې دي. ما په تقریر کې اورځي جمعه کې وې مال خدای وې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مسلمانانو ته وایي چې خزې وګورئ سترګې ښکته کړي. نو یو بوډا سړی ما ته وې جی په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم. څنګه پې وروختې بیختي ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو. نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي او بیا لاس هغې ښځې کوم ځای ایښي پاسه ودرېږه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکه ښځې لاس دلته ایښی ایښی که نه ښځې لاس ایښی که نه ګیرې والا یې د دې غلام دین نه رانیولې. شرمېدلې پاکستانه اے ذلیل او رذیل ملکه نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو
او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي. د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ، د پنډاوو چرګانو بچو هر چا نه سبق مو وایي. اول لږ تلئ چې دا د کوم ځای دی، د رشته کوم ځای سره ده، د تعلق چا سره دی. د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی، په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی. معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي. نو خدای دې کور وران که چې وران شي، کراچۍ او د دې د ټایم څومره فرق دی، نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي. او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وایي چې مولا به په خره سور جومات ته راځي. نو نن د جلسې ورځ نه وه، نن د ګډېدو ورځ ده. بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي. په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوی که نه، چې دا څومره ګډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس، او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس، او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس. نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه وروستو نه ټېله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري. زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه. ستاسو دوا پکار ده. تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ، او زه چې جیل ته تلیم 6 ځله حکومت به ویل روزه، ما به ویل والله کې دروزه. دا ډاکټر فدا حسین ګواه دی. اریپور جیل ته راپسې راغی، دا د مخامخ دی، درو خلک په مړو وي. بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي. نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي ومه. نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 سره ټول پرېږدي. ایمان دې ته وایي ویزدګر ملا دې روزي په زمانه ته دا نور د مور بچی نه دي. ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی، سم شئ. ما سره محافظ خانه ده، ریکارډ پروت، سم شئ. زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته یې واستولم، والله کې دروزم. عائلي قوانین کې څه وو چې ښځې ته به مې اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړي. خوند به یې لا دا وی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی. الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي. تاسو به د خپلې منډې وګورئ. داسې چلو په لکی مروت کې مې جلسه کوله، لویه دنیا ناسته ده. 1 بجه ده د شپې، چې د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو. چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو، ځکه چې خلکو کې گیر شو. ته په ما راځه او زه په تا راځه. چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده. مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی، دا څه ده وایي چې دا سپی لیونی ده، ته په ما راځه او زه په تا. سیکرټري ته مې ویل ما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی. خدای دې داسې نه کوي. زه تاسو پېژنم، زما په سن 65 کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و، نو څوک سوات ته تښتېدلي، څوک لوړګي ته، څوک هزارې ته، څوک افټاباد ته. یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے؟ نہ ڈاکٹر نہ معافی بات کدھر گیا ہے؟ ماں تو وہی چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے اور لنڈی کے بم نہیں ٹکے، چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وسطیاں تاسو پیجن
قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو ترونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوره امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل ملګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نن تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې शरीयत को नवाज शरीफ रहा तो पैसे मिले के ऐलानों को कि मैंने शरीयत बिल को भी पास किया है और सहर ले कटा एडवाइजर वागस्ता सो को सैयदा अजमुंग सरदार अदा अजमुंग आराम के नहीं जमादीजानो अर्ज में हो सोचो के द चा पलास की चलो बे गए उसी ने बेवफाई की जिसे जाने वफा समझे उम्मा का खलक स्ता पसर सौदागा ने कही कौम बेगामा उठ के करे हो चे कौम बीजो मेलू दे कौम से शे दे पता न लगी कि ना डबडबे चाहोगा गोलो हो पगड़ी दूसरी दा डबडबी वाला जमा फल मालिक दे का प्रदेश चौक दे देखो गोरे पाकिस्तान की चित्सो उजगार शी लीडरशिप पदे बड़ा बेरी तरफ था ये तानेदार कुछ नौकरे न रिटायर शो पीर शो माँ तो गोरे सशे शो पीर जी तेरे सिर ते सब्ज लीर जी पीर जी तेरे सिर ते सब्ज लीर जी और तेरी शिकल खंजीर पीर जी पीर मामा संगा चल दे वेल उसमें पादागत से उसमें हाट लेन बांधे खुदा सारा खबर हो उस हाट लेन पे जने हार्टलैंड से तो हार्टलैंड अगर डायरेक्ट वायरलेस सिस्टम जो वर्त ख्याल पड़ा देखो गोर दागम से वो सऊना मुरीदान यो मातवी द मुतालिक बख्याल के माली जी खुदा दे खैर चद्राम शो पदगा जानूश तो और दो इश्त गोला दे मजगून होती मालिका गोले को बनी गए आसमान तर रसीदी लीजिए कि जी पीर साहब द मरे न होती ला स्वाद तले वेलदल तयो बुजुर्ग दे राजई चिवरलू माल्टे माल्टे रावस्ते खोड़ी देर 7 पीर साहब रहो तो मुंगी जी तो देर लेट रहो वेल मां खुदा सरा खबरी कोली दे हालात मुतालिक से खबरी मां तो वस्ता मालिक بیرته قرکشه چې قرکد دي د مرګرو ته مې پاسي خدایم بي خو باسه داغم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي ها اینا منوانه دي پهن اینا دي رن ای بیزیګر مولا دي رن پلانې دې ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې خانه ته جمعه طرف سره راو خطاو کنځلې راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ماوی چې دا ما تم کم کنځلیو کې د دې کنځلو په بدل کې دغه کنځلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې زئی تاسو وایي چې بیدګر مولا په خزه دسه حکم نو تاسو په خزه دومره خرواچو ما چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زدی ته نه دا انتظامیه ده دا مشینری ده
دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي. دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر ته، گورنر ته، وزیر اعظم ته او صدر ته. دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم یو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي، هغې خدای همزولی مېړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه. چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به هم وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي. د چا پوزې چیتي دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه، ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړی. خانو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړم غرقه. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دینی تقارر کیسټ بوم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. یو سړی و، هغه په یو کور کې په یو ښځه مین و. اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو. او پخوا به ډېر شاز و نادر و. چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو. چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو 20 ډزه به دې ولو. ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدنې غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلې غوندې به تېر شو. هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه. که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، مونډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو. دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړو. هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې. ویلې پیسې راکړه. ټېله ورکړې، پیسې راکړه. یو بوډا ولاړو، ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو، اوبه وړي. 50 روپۍ هم ورکړي، موټر له یې ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به پرتوګیستئ ګډېږئ، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحبه بیا ورپسې ښځې به هم راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي. یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولینګ سټیشن کې. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسې ده. خدای هم خوار نه کا، سړیتوب زده کوي. چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لاچا کړی، نو دا ته پکې لاچا کړی. ملا پکې لاچا کړی نو دا ته پکې لاچا کړی. یعنی ستا ښکر دی زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته. ته په څلور بوري ګرځې، زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو او یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب FFB پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ
کې شته او ما کې نشته. ته خو ما ته وایه یو شی دی. مولانا زاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سره هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی. زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې، زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه، زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه، زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې، زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردې سړی نه اوري. आवाज راشه یو ګوري بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مناسب دے ٹی وی بد وي هم خلاص خبره راشه که زما په کور کې په غلطایم ټي وی رانه نه وته مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي. ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي راني دي ګاډي وانه ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه دی وه جي مرزو زور پسې کړه چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډه وي مور دې منډه وي خزه دې منډه وي تام نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه مولا سره راځي. الیکشن په وخت کې هوته مولا په کې لا چا کړي دي دا مولا دا سستاسو د مور دویم میړه دی. مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راوغورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي حق خیر ماره ته خو خیر ماري ته خو پر دوه ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي مسد امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړي لکه امداد در باندې بند په ملک کې د سال جوړ کړي تعالی شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دلا اتاړه جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اتاړه جنت دې دلل ورکړي مونږ به کوم خواځو او باقي که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د